جيش العدل وسلوالې ډلې له ایران څخه په ایران کې د وژل شوو افغان کډوالو بدل واخیست. دا چې صحیح کړي ویډیو طرفای وګورئ او نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. جيش العدل وسلواله ډله چې په ایران کې فعالیت کوي پرون یې پر ایراني ځواکونو برید کړی او ګڼ شمېر مرجوبه یې وراړولې ده. جيش العدل راپور ورکړی چې پرون سهار په بلوچستان او سیستان کې د تفتان ښار په ګوهرکو سیمه کې د ایراني پوځیانو په 2 موټرو بریدونه کړي چې لږ تر لږه پکې 10 ایراني عسکر هلاک شوي دي او نږدې 100 نورې مرګوني ټپیان شوي دي. ایراني ځواکونو هم تایید کړه چې په تفتان ښار کې په ایراني ځواکونو ترسره شوی برید د جيش العدل وسلوالې ډلې کړی دی. دوی نه ده ذکر کړی چې په دې برید کې ایراني پوځ ته څومره تلفات اوښتي، خو یوې ایراني رسنۍ خبر ورکړی چې په یاد برید کې نږدې 10 ایراني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ایران کې مشت افغان کډوالو د جيش العدل وسلوالې ډلې په دې برید خوښي ښودلې ده او هغه د هغه افغان کډوالو د وژل کېدو انتقام بللی چې تېره اونۍ ایراني ځواکونو په بې رحمۍ سره وژلي وو. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. شیار او سبسکرایب لازمي وکړئ. تر بیا ښې چارې.